بسم الله الرحمن الرحیم په نن لیکچر کې به زده کړو چې ډیټابیس په بشپړ ډول څرنګه انکریپټ کیږي د ټي ډي اي یا ترانسپیرنت ډیټا انکریپشن څخه موږ څه ډول ګټه اخیستلی شو هغه موږ څنګه کارولی شو کله چې موږ د ډیټابیس انکریپشن خبره کوو باید د هغې دپاره موږ له یو پروسې څخه یا د کیز او د سرټیفیکیټو د یو لړۍ څخه باید موږ تیر شو چې دغه پروسه یا دغه لړۍ چې ما سره په دغه عکس کې تاسو لیدلی شئ کله چې وینډوز مونږ انسټال کړو د هغې سره زموږ دپاره یو کیز راځي چې ډي پی ای پی آی په نوم یادیږي د ډي پی ای پی آی دنده چې کوم د هغه د اس کیو ایل سرور کې چې کومه ماسټر کی د هغې څخه ساتنه ده سرویس ماسټر کی هغه وخت کې مونږ ته لاس ته راځي کله چې مونږ اس کیو ایل سرور انسټال کوو یعنی دغه سرویس ماسټر کی په اتوماتیک ډول د اس کیو ایل سرور سره راځي او دغه اس ام کې ساتنه چې د ډي پی ای پی آی لخوا کیږي کله چې مونږ د ډیټابیس انکریپشن ته راځو باید هغه دپاره په ماسټر ډیټابیس کې یا په اړوند ډیټابیس کې یو ډیټابیس ماسټر کی جوړ کړو یا ولرو او دغه ډیټابیس ماسټر کی چې د هغې ساتنه چې کومه ده هغه سرویس ماسټر کی کوي او یا د یو پاسورډ په ذریعه هم موږ هغې ساتنه کولی شو د ډیټابیس ماسټر کی جوړېدو څخه وروسته موږ دوه لارې لرو یا باید سرټیفیکیټ جوړ کړو یا ایسیمیټریک کی جوړ کړو که چیرې موږ سرټیفیکیټ جوړ کړو دغې ساتنه بیا دغه ډیټابیس ماسټر کی کوي او هغې څخه وروسته موږ سیمیټریک کی جوړوو چې د سیمیټریک کی ساتنه بیا سرټیفیکیټ کوي او د سیمیټریک کی څخه وروسته موږ نوره سیمیټریک کی هم جوړولی شو بیا هغو سیمیټریک کیز په ذریعې ډیټابیس ساتنه کوو یا د ډیټا ساتنه کولی شو یا مستقیما د نورو سیمیټریک کیز اړتیا که چیرې نه لیدل کیږي بیا موږ هغه ډیټا یا ډیټابیس انکریپټ کوو که چیرې موږ ډیټابیس ماسټر کی څخه وروسته ایسیمیټریک کی جوړ کړو هغې څخه وروسته موږ کولی شو چې سیمیټریک کی جوړ کړو او بیا ډیټا چې ده انکریپټ کړو یعنې د ډیټا ساتنه په سیمیټریک کی کوو او سیمیټریک کی ساتنه په ایسیمیټریک کوو او ایسیمیټریک کی ساتنه په ډیټابیس ماسټر کی کوو او ماسټر کی ډیټابیس ماسټر کی ساتنه چې ده یا پاسورډ او یا د سرویس ماسټر کی په ذریعه کوو او دغه سرویس ماسټر کی چې ده د هغې ساتنه بیا په ډي پی ای پی آی کوو د اس کیو ایل سرور ډیټابیس انکریپشن دپاره موږ ځو اس کیو ایل سرور ته لومړی زه دلته په اس کیو ایل سرور کې زه ګورم چې آیا زما سره په ډیټابیس کې ډیټابیسز فولډر لاندې کومې ډیټابیسز موجود دي زما سره دلته یوازې د ټیسټ په نوم یو ډیټابیس موجود ده زه غواړم چې دغه ډیلیټ کړم تر څو دغه ډیټابیس له منځه لاړ شي زه له سره یو بل ډیټابیس جوړ کړم زه راځم بیا یو ډیټابیس ټیسټ په نوم جوړوم تر څو زه دغه ډیټابیس چې دا انکریپټ کړم په بشپړ ډول کله چې دغه ډیټابیس په ریسټ حالت کې وي یا اکټیو ریسټ حالت کې وي ریسټ حالت کې مطلب دا ده چې کله د دې فایلونو څخه یا د ډیټابیس څخه بشپړ بیک اپ واخیستل هغلته کېښودل شي دغه د ریسټ حالت کې ده اکټیو ریسټ حالت هغه کې چې کله چې ډیټابیس اماده وي چې هغې څخه ګټه پورته شي هغه خلک وکاروي هغې سره ټرانزیکشن وکړي زه ډیټابیس جوړوم زما سره د ټیسټ په نوم ډیټابیس جوړ شو که زه چیرې دلته وګورم او دغه ډیټابیسز فولډر ریفریش کړم نو ما سره د ټیسټ په نوم ډیټابیس راشي د هغې څخه وروسته چې د لومړی قدم کې بیا زه ماسټر ډیټابیس چې د هغه کارولو دپاره اماده کوم اماده شو او بیا هغې څخه وروسته یو ماسټر کی جوړوم زه ورته چې کریټ جوړ کړه ماسټر کی جوړه کړه ماته چې انکریپټډ وي بیا دغه یعنې د دغې ساتنه دې وشي انکریپټډ باید اوسي د دغه پاسورډ په ذریعه دا هم زه ماسټر ډیټابیس کی جوړوم او په دریم قدم کې زه بیا یو سرټیفیکیټ جوړوم زه دلته ورته چې کریټ جوړ کړه سرټیفیکیټ د دغه سرټیفیکیټ دغه نوم ورکوم او دغه سرټیفیکیټ موضوع یې چې ده زه سات ټو انکریپټ انډرسکور ټیسټ ورکوم موضوع هم زه ورکوم دا هم زه په ماسټر ډیټابیس کې جوړوم د هغې څخه وروسته یعنې په څلورم قدم کې زه کومه ډیټابیس چې ما جوړ کړو ټیسټ په نوم
هغه کارولو دپاره آماده کوم. یعنې دلته تاسو لیدلی شئ چې زما سره د ماسټر په ځای ټیسټ ډیټابیس راغله او دلته زه یو کی جوړوم انکریپشن کی چې دغه به ډیټابیس کې چې ډیټا ده هغې څخه ساتنه کوي او دا ډیټابیس به انکریپټ کوي. زه ورته وایم چې کریټ جوړ کړه ماته ډیټابیس انکریپشن کی جوړه کړه. هغې دپاره کوم الګوریتم وکاروه دغه الګوریتم وکاروه چې 256 یعنې ډېر قوي الګوریتم ده. دغه الګوریتم چې ده دغې ساتنه بیا په دغه سرټیفیکیټ وکړه. یعنې دغه الګوریتم چې ده کله چې هغه ده ډیکریپشن په وخت کې باید د دې یا انکریپشن په وخت کې د دې سرټیفیکیټ څخه ګټه واخلئ. دغه سرټیفیکیټ ما مخکې له مخکې په ټیسټ ماسټر ډیټابیس کې جوړ کړی ده. زه دا هم کاروم، انتخابوم او اکزیکیوټ کوم. د هغې څخه وروسته زه ماسټر ډیټابیس ته ځم ځکه چې زما سره سرټیفیکیټ په ماسټر ډیټابیس کې ده او دلته زما ته یو وارننګ راکړو چې باید دغه سرټیفیکیټ څخه یو بیک اپ واخلئ. زه بیا هم ماسټر ډیټابیس کاروم او هغه سرټیفیکیټ څخه زه بیک اپ اخلم. بیک اپ هم بشپړ شو په بریا سره. د هغې څخه وروسته زه هغه ډیټابیس چې ده انکریپټ کوم. یعنې زه بیا ورته وایم چې یوز ټیسټ ګو. یعنې ټیسټ دلته زما سره ډیټابیس ده، زه ورته وایم چې دغه وکاروه. وکارېده دلته زما سره بیا هم ټیسټ ډیټابیس راغله او زه ورته وایم چې دغه ډیټابیس کې زه تغییرات راولم. څه شي کې ډیټابیس کې په کوم ډیټابیس کې ټیسټ کې زه ورته وایم چې د دغې پراپرټي چې د انکریپشن پراپرټي چې د ډیفالټ چې کوم وي دغه آف وي، خو زه اوس غواړم چې دغه آن کړم یعنې دغه انکریپټ کړم او زه دغه کاروم. دا هم په بریا سره ترسره شو. که دې څخه وروسته زه هر څومره بیک اپونه واخلم یا دې کې زه هر څومره ډیټا سټور کړم هغه اپډیټ کړم هغه به په اتوماتیک ډول څه شی کېږي انکریپټ کېږي. یعنې هیڅوک بیا هغه نشي کولی وکاروي چې هغوی سره سرټیفیکیټ یا هغه ماسټر کی ونه اوسیږي. که چېرته هغوی سره سرټیفیکیټ ونه اوسیږي او سرټیفیکیټ ریسټور کړي بیا هم کولی شي همدغه سرټیفیکیټ هم کولی شي چې هغه د همدغه سرټیفیکیټ په مرسته بیا هغه ډیکریپټ کړي. زه دا ځل ځم بیرته ماسټر ډیټابیس ته تر څو چې زما هغه کوم ډیټابیس جوړ کړی ده هغه بیرته لومړی چې د هغه ماسټر کی هغه سرټیفیکیټ او انکریپشن کی هغه زه ډیلیټ کړم تر څو هغه تاسو هم زده کړئ. زه ډیټابیس بیا هم هغې کې تغییرات راولم او انکریپشن چې دا بیرته آن پزي آف کوم تر څو زه هغه کیز یې ډیلیټ کړم. بیا زه هغه ډیټابیس کې چې ما کی جوړه کړې ده هغه کاروم. هغه ورته وایم چې ډراپ ډیټابیس انکریپشن کی یعنې ډیلیټ د ډیټابیس انکریپشن کی چې ده هغه ډیلیټ کړه. بیا دوام ځل زه بیا راځم ماسټر کی کاروم تر څو هلته چې زما سره سرټیفیکیټ او ماسټر کی موجود وي هغه زه هم ډراپ کړم یعنې ډیلیټ یې کړم. سرټیفیکیټ هم ډیلیټ شه او هغې څخه وروسته ماسټر کی هم ډیلیټ کوم. دوستانو دا اوس زموږ د نن ورځې موضوع. تر بلې موضوع پورې مو په لوی چیښتن سپارم.